أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. البقره سوره 4 نمبر آیت. په دې آیات کریمه او راتلونکو څو نورو آیاتو کې رب عز وجل د اهل کتابو د ځینو خبرو رد کوي. یوه خبره د یهودیانو دا وه چې آخرت ژوند دا زموږ لپاره دی، ځکه په موږ کې چې کم کسان نیکوکاران دي هغه به د قیامت په ورځ باندې سیده جنت ته ځي، او کم کسان چې په موږ کې بد عمله دي هغه کسان به محدودې څو ورځې په جهنم کې تېروي، تر هغه وروسته به جنت ته ځي. لکه مخکې چې بیان وسو، چا به ویل چې 7 ورځې، چا به ویل چې یا 40 ورځې. الله عز وجل د دې دغه ناوړه ارزو او هیله را نقلي او دوی ته وایي چې ښه، تاسې داسې عقیده لرئ چې زموږ دین نه دی منسوخ شوی. د دې دین خو د اسلام په راتګ سره منسوخ شو. د اسلام مبارک دین چې راغلی، تمام ادیان چې وه هغه تمام منسوخ شوه، یوازې قابل عمل دین اسلام. تاسو دا خبره نه منئ چې زموږ دین منسوخ شوی دی، نو تاسې چې دا خپله تګلاره غوره کړې ده او دا دعوه هم کوئ، دا خو په ډېرو دلایلو باندې رد ده. اول دلیل دا دی چې ستاسې په تورات کې خپله د قرآن عظیم شان یادونه سوې ده، د پیغمبر علیه السلام یادونه سوې ده، د دین اسلام یادونه سوې ده. یوازې په تورات کې نه بلکې پخواني انبیا د ټولو څخه دا وعده اخیستل کړل سوې ده چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم دنیا ته راسي، تاسې به ایمان ور باندې راوړئ. هر پیغمبر چې به وفات کېدی دا وصیت به خپل امت او خپل قوم ته کاوی چې که داسې پیغمبر رالی تاسو ایمان ور باندې راوړئ. او هر پیغمبر به دا ارزو کوله چې کاشکې زه ژوندی وای او دغه پیغمبر چې الله یاد کړی دی دا مې لیدلی وای او زه امتي جوړ سوی وای. دا د ټولو انبیاو ارزو. نو تاسو خو په خپل کتاب هم عمل نه کوئ. کله مو چې په خپل کتاب هم عمل ونه کوئ، قرآن هم نه منئ، نو تاسو خو بیخي بېدینه سواست. نه مو په خپل کتاب عمل وکئ، نه مو په قرآن عمل وکئ، نه مو د انبیاو خبره ومنل. دوی به بالعکس دا خبره کول. کله به ویل چې نعوذ بالله موږ د خدای زامن یو، نحن ابناء الله و احباؤه، موږ د الله عز وجل زامن یو، اعاذنا الله، د خدای دوستانو او خدای ته نږدې خلک. رب عز وجل د دې دا خبره ردي. یو دلیل خدا. دوهم دا په دې هر څوک پوهېږي چې تاسې که رښتیا پر حقه لار باندې روان یاست او ستاسو دا عقیده یې چې زموږ قبر هم جوړ دی، آخرت مو هم جوړ دی، موږ په آخرت کې هیڅ ستونزه نه لرو او جنت هم زموږ ځای دی، نو ونیسئ تاسې د مرګ تمنا وکړئ. تاسو بیا د مرګه ولې دومرې بیریږئ؟ منافقت تاسې کوئ، درواغ تاسې وایه، د مرګ د ځایه څخه تاسې ځغلئ. نو هم که چیرې آخرت ستاسې جوړ وي نو ونیسئ تاسې د مرګ تمنا وکړئ. الله جل جلاله مسلمانانو ته اطلاع ورکوي وایي قطعا دی د مرګ تمنا نه کوي، ځکه دې ته پټ په زړه کې دا خبره معلومه ده چې آخرت زموږ خراب دی. دا خبره دې ته معلومه ده چې د اسلام مبارک دین حق دین دی، موږ نه دی منلی، دا ورته معلومه ده. الله جل جلاله ته فرمایي قل ته ورته وایه ای پیغمبر ان کانت که چیرې وي لکم ستاسو دپاره الدار الاخرتي، دار د آخرت، عند الله په نیز د الله، خالصتاً خالص وي، یوازې ستاسو وي، من دون الناس ما سوا د خلکو څخه. د مسلمانانو د پاره آخرت نه ګڼئ او د مشرکانو د پاره نه ګڼئ. تاسو وایاست چې د آخرت ښه ژوند، ښې و ښادي یوازې زموږ دی. فتمنوا الموت، ونیسئ تمنا د مرګ وکئ ان کنتم صادقین، که چیرې رښتیني یاست په خپله دعوا کې. الله عز وجل فرمایي وایي تاسو خبر ولن یتمنوه، هرگز به دې تمنا د مرګ ونه کړي، ابدا، همیشه. ولی
وای بیما په سبب د هغه بدو اعمالو قدمت ایدیهم چې د دوی لاسونو وړاندېوالی کړی دي د دغه بدو اعمالو په وجه باندې دوی د مرګ تمنا نشي کولی بیریږي والله او یقینا الله عز وجل چې دی علیم زیات علم لرونکی دی بالظالمین پر ظالمانو باندې الله پر ظالمانو علم لري او بل خبره لا ده ولا تجدنهم خامخا دی پیدا کې احرص الناس زیات حرص کوونکي علی حیا پر ژوند باندې د دې حرص به پر ژوند تر نورو خلکو زیات وي ځکه دی د آخرت تر نورو خلکو زیات خراب کړی دي مشرکان خدا وایي چې آخرت نسته د قبر حساب و معامله نسته نو یهودیان تاسو خو آخرت منئ قبر منئ مشرکان که د ژوند حرص وکړي وایي ځه د هغه څو شپې ژوند مو دی تاسو خو د آخرت تر ښه ژوند امید هم لرئ حال دا پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي وایي دی تر نورو ټولو خلکو زیات حرص لري چې کاشکې ژوند مو ډېر وای کاشکې مرګ نه وای راته راغلی ډېر سخت پر ژوند ټپریږي ډېر سخت د ژوند د اوږدوالي هیلې لري الله عز وجل فرمایي ولتجدنهم خامخا به ته پیدا کې دوی احرص الناس زیات حرص کوونکي علی حیا پر ژوند باندې ومن الذین او بعضې د هغه کسانو څخه اشرکو چې شرک یې کړی دي یودو دوی خوښه ګڼي احدهم یو د دوی لو یعمرو کاشکې عمر ورکړل سي 1000 سنه 1000 کاله الله عز وجل فرمایي وما هو ندی دی بمزحزحه خلاصېدونکی ندی من العذاب د عذاب څخه ان یعمر دا چې عمر ورکړل سي چې عمر ورکړل سي د عمر په ډېرښت دی د الله عز وجل د عذاب نه خلاصېږي که 1000 کاله دې عمر وي که دې 2000 کاله عمر وي حتما به مرګ د ترازي او د الله عذاب به وي ومن الذین اشرکو پر دې باندې درې ټکي سوي دي او احرص الناس علی حیا پر دې باندې هم درې ټکي پر سر دي دې ته معانقه وایي معانقه یو قسم وقف دی معانقه غاړه په غاړه د چا سره روغبړ کولو ته ویل لکه څوک چې د غېږې روغبړ چا سره کوي دې ته معانقه وایي د لاس روغبړ چې څوک د چا سره کوي دې ته مصافحه وایي نو دلته د دغه آیت ترجمه چې ومن الذین اشرکو دا د علی حیا سره هم لګېږي او کچیرې مستقل سر د کلام کې هم لګېږي یعنی دا چې د دې ترجمه داسې هم کېدلی سي ولتجدنهم خامخا به ته پیدا کېدی احرص الناس زیات حرص کوونکي علی حیا پر ژوند باندې ومن الذین اشرکو او بعضې د هغه کسانو څخه به هم حرص کوونکي پیدا کې اشرکو چې د الله سره شریکان نیولي دي دا یهودیان به هم حرص پر ژوند کوي او دا بعضې مشرکین به هم حرص پر ژوند کوي او من الذین اشرکو دا د داغه احرص الناس تر حکم لاندې راولي یعنې دا چې د احرص الناس یهود هم دي ومن الذین اشرکو بعضې د هغه کسانو څخه هم دي چې د الله سره شریک نیولی او که علی حیا باندې وقف سي ومن الذین اشرکو دا د دې ما بعد سره هم لګېدلی سي نو بیا به ترجمه داسې ولتجدنهم تب خامخا دا یهودیان پیدا کې احرص الناس زیات حرص کوونکي پر ژوند باندې احرص الناس زیات حرص کوونکي علی حیا پر ژوند باندې دا خبره خلاص دا بیا سر د خبرې دی ومن الذین اشرکو او بعضې د هغه کسانو څخه چې مشرکان دي یود خوښه ګڼي احدهم یو د دوی لو یعمرو چې کاشکې دوی ته ژوند ورکول سي 1000 سنه 1000 کاله عمر سي دې خوا سره ولګېږي وما هو بمزحزحه حال دا چې دا کس خلاصېدونکی نه دی من العذاب د عذاب څخه ان په دې باندې یعمر چې عمر ورکړل سو نو عمر په زیاتوب خو د مرګ نه خلاصېږي د هلاکت او د عذاب نه خلاصېږي والله الله جل جلاله بصیر زیات لیدونکی دی بما په هغه کارونو باندې یعملون چې دی کوي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بدي آیاتو کې پر دې اهل کتابو باندې یو بل رد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکله دی ته ویل ماته جبريل علیه السلام وحی راوړي نو دی به ویل دا جبريل علیه السلام دا خو زموږ د پلارو د اجداد دشمن دی زموږ نیکونه چې په خوا تېر سوي دي همدا جبريل علیه السلام چې پر یو قوم یې چغه کښلې ده پر بل قوم یې زلزله راوستلې ده او بل قوم یې چپه اړولی دي
همدا جبرئیل علیه السلام دی چې زموږ پر نیکونو عذابونه راوستلي دي. دا خو زموږ د پلارو د نیکه دشمن دی، زموږ د پلارو د نیکه دشمن چې کومې وحي راوړي هغه موږ نه منو. دا خبرې به دي. یو چا چې دا فیصله کړي چې حق ته نه تسلیمیږم، نو هغه کله یوه خبره راپورته کوي، کله بله خبره راپورته. حق خو تر روښانه وي، فقط او فقط د خلکو د ذهنونو د مغشوش کولو لپاره، ځان ته د بهانې پیدا کولو لپاره، صرف عام خلکو ته شعور ته چې دا دی زه هم یو دلیل لرم. الله جل جلاله د دې دغه نامشروع کرغېړنه او چټله خبر رانه او ورته فرمایي تاسو دې ته ووایه ای پیغمبره دې ته ووایه که چیرې دغه جبرئیل علیه السلام تاسو دشمن هم وي نو دا خبره خو تاسو واورئ که ستاسو دشمن دی که دوست دی د الله وحي راوړي دې ته مه ګوره چا وحي راوړلې، دې ته وګوره د چا د لورې راوړلې. قاصد ته مه ګوره هغه چا چې قاصد ته پیغام ورکړی دی، دې ته وګوره چې پیغام د چا دی. کله کله باچا یو مکتوب را اصلي د یو عادي قاصد په لاس کې ورکړي، هغه که ستا دوست دی که دشمن وي، که ته خوشحاله او که ځینې خوابه دی، ته مجبور یې د دغه باچا پیغام ته اهمیت ورکړي. دلته خو د الله پیغام تاسو ته راوړي. جبرئیل علیه السلام که ستا دشمن دی که ستا دوست دی، ته مجبور مکلف یې چې د الله عز وجل د ستر پیغام ته اهمیت ورکړي. او بله خبره لا ده چې څوک د جبرئیل علیه السلام دشمن وي هغه د میکائیل علیه السلام دشمن هم دی. دی به دا ویل چې کاشکې د جبرئیل علیه السلام پر ځای میکائیل علیه السلام وحي راوړلی، هغه لا یو ښه ملایکه د موږ به منلي وای، ځکه میکائیل علیه السلام ټول عمر غلې دانې و بارانونه د دې سرپرستي په لاس کې لري، هغه ټوله د رحم کارونه دي. جبرئیل علیه السلام ټول عمر د الله عذابونه راوست. رب عز وجل په پسې آیت کریمه کې فرمایي چې هر څوک د جبرئیل علیه السلام دشمن یې هغه د میکائیل علیه السلام دشمن هم دی، د الله دشمن هم دی. او الله جل جلاله به د کافرانو دشمن. الله عز وجل فرمایي قلت ورته ای پیغمبر من هغه څوک کان چې وی عدوا لجبريل دشمن د جبريل عليه السلام وی فإن پس په تحقیق سره هو د جبريل عليه السلام نزله على قلبك دا قرآن استا پر زړه باندې نازل کړی دی باذن الله د الله عز وجل په اراده باندې مصدقا تصدیق کون کړي لما هغه کتاب لره بین یدی چې په مخ کې د دې قرآن دی یعنی د تورات تصدیق او تایید کی وهودا هدایت دی وبشرا زیر دی للمؤمنین ایمان راوړونکو لره په جنت باندې د دنیا شجون د آخرت شجون د دې زیر مؤمنانو ته ورکی. او بل خبره ده من هر هغه څوک کان چې وی عدو لله د الله دشمنی ده چې د الله استازي تا ته پیغام راوړي ته وایي زه نه منم، نو د الله دشمن سوی. و ملائکته د الله د ملائکو دشمن وي، و رسله د الله د رسولانو دشمن وي، و جبريل او د جبريل علیه السلام دشمن وي، و میکال د میکائیل علیه السلام دشمن وي. فإن الله بشک الله پاک عدو دشمن دی للکافرین کافرانو لره، کافرانو دشمن دی تاسو ټول کافران سواس. ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. الله جل جلاله په دې آیاتو کې بیا د دې یهودیانو ځینې نور بد عادات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله معجزې ډېرې معجزې وې. پخواني چې هر څونه انبیا علیهم السلام تیر سوي دي تر ټولو پیغمبرانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی او کوچنۍ معجزې وې. په پخوانیو انبیاو کې تر ټولو زیاتې سترې معجزې د موسی علیه السلام وې، 9 آیات 9 معجزات یې ښکاره کړي وې. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزات دومره زیات یو کتاب دی په هغه کې 300 معجزې د پیغمبر علیه السلام را نقل مختلف کتابونه لیکل شوي. هغه یو سالک وایي آن کې خامخ خوبان دارد تو یکی تنها داری. هغه معجزې هغه کمالات چې تمام خوبان یې لري پتا کې یک تنها استه. دوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ټولو سترو معجزو او کمالاتو سره سترګې به یې ورباندې پټولې. او بل کار به یې دا کاوه چې د قرآن عظیم شان د ښکاره آیاتونه 1400 کاله کېږي زیات لا زیات چې دا قرآن نازل شوی دی. د دنیا د کونجه څخه کفار یې دشمنان دي. در اوسه په دې قرآن کې نقص نه دی پیدا کړی. نو څومره وتلي پوهان به د دې کفارو متوجه شوي دي قرآن ته. الله جل جلاله او پیغمبر علیه السلام ته قرآن او د قرآن آیاتونه ورکړي و دا واضح او ښکاره آیاتونه د دې سم انکار کاوه.
او دی چې په تورات کې د الله سره وعده کړې وه. د تورات تر نازلېدو وروسته چې غر پر دی باندې راپورته سوی د موسی علیه السلام سره یې کړې وه. هر پیغمبر چې په دی کې به وو هغه به وفات کېدی او دا به یې ورته ویل چې خبردار که محمد آخر زمان صلی الله علیه وسلم الله ولېږدوي ایمان ور باندې راوړي دی به ټولو ته وعده ورکړه چې اوسئ هره وعده چې د اهل کتابو کړې د څه وخت بعد یې تر شا غورځولې بیا نه ده د دې دغه به دې الله جل جلاله بیانوي. رب عز وجل فرمایي ولقد انزلنا او یقینا موږ تا ته نازلې کړي دي ولقد انزلنا او یقینا موږ نازلې کړي دي الیک و تا ته ای پیغمبره آیات بینات ښکاره واضح بینات د بیناتو څخه مراد معجزات او پر بل تفسیر باندې د بینات څخه مراد دغه آیاتونه دي. آیات بینات دغه ښکاره آیاتونه چې الله جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نازل کړي دي. د قرآن آیت الله جل جلاله فرمایي وما یکفرو او کفر نه کوي په دې آیاتونو باندې الا الفاسقون مگر نه فاسقان خلک. الله عز وجل فرمایي او کلما عاهدوا عهدا آیا هر کله چې دی وعده وکړه یو وعده او کلما عاهدوا آیا هر کله چې دی وعده وکړه عهدا یو وعده نبذه هغه وعده د چی شوه هغه وعده د دی وعده و علی الایمان بالنبي صلی الله علیه وسلم ان خرج چې دی به پر محمد رسول الله ایمان راوړي که چیرې الله وپاسوي او یادا چې که پیغمبر رالی دی به د مشرکانو سره تعاون نه کي نبذه فریق وغورځول دی یو فریقې د دی څخه دا وعده یې وغورځول بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر د دی ایمان نه راوړي. او وضاحت الله عز وجل فرمایي ولما هر کله جاء چراغ لهم دیت رسول یو رسول لالی من عند الله د الله د لوري څخه داسې رسول مصدق چې تصدیق کوونکی ولې ما هغه کتاب لره معهم چې سره د دیو نبده ورځول وکړه فریقون یوې ډلې من الذین د هغه کسانو څخه اوتل کتابه چې کتاب ورکول سوی کتاب الله د الله کتاب وراء ظهورهم د شا خواته وغورځاوه کأن گویا کې هم دی لا یعلمون دی بیخي نه پوهېږي دا کتاب یې شاته وغورځاوه شاته خو یې نه دی غورځولی دا یوه اصطلاح ده لکه پښتو کې چاته وایي پلانکۍ خبره دې بیخي شاته غورځولې ده مطلب دا دی چې دا وعده دې ماته کړې ده دی هم دا کتاب شاته غورځولی و یعنې دا چې په دې کتاب باندې عمل نه و دا د دې بل خاصیت دا خاصیتونه الله جل جلاله د دې بیان کړل په هغه زمانه کې خو پر دې باندې رد د هغې زمانې مسلمانان نیکان خلق چې دی به تشویش ور اچوي د دې عیبونه ورته معلوم ما تا ته یو پیغام راکول سو د دې د دې بدو اعمالو څخه پیغام واخلو او دغه بد عادات بد عملونه دا وخت په وخت ځان او نور ځینې وسه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.